سلامونه د شمشاد رادیو ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه وخت مو په خیر هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړ سلامات اوسئ او د جمعې مبارکه ورځ مو تر دا په خیر او خوشحالۍ سره رسولې وي د درملنې خپرونه پیل شوه زه معشوق صاحب ورته هرکلی کوم درنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ روانه خپرونه ناروغیو ته ځانګړې شوې ده له دې مو خبرو چې ناروغۍ ولې رامنځته کیږي عوامل د رامنځته کېدو د ناروغیو څه کیدلی شي او دې ترڅنګ څنګه کولی شو له ناروغیو ځان کورنۍ او نور وساتو نو بیا هم وغوښتل چې چون دغه ناروغي اوس مهال ډېره زیاته عامه ده زکامونه ګرد دي سینه بغل ناروغي ورسره دي د پوزې په بندښت سره خبرې لرو چې ځینې وختونه د ډېری خلکو پزه بندوي دا د زکام له امله ده که نه یوه مسله بله هم شته چې د پوزې اضافي غوښې خلک بولي دغه هم د ځینې خلکو په پوزه کې رامنځته کېږي او بالاخره ډېر زیات رنځ ترې ویني په دې سره خبرې لرو چې د دې ناروغۍ سره د موسم تړاو څنګه دی په ماشومانو کې دا ناروغي په کومه کچه کې ده او د دې ترڅنګ درملنه یې څه ډول شونې ده د ناروغۍ څنګه کولی شو ځان او نور ترې خلاص کړو د موضوع په تړاو راسره د ستوني غوږ او پزې د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد رفیق جلال میلمه دی که تاسې برخه اخیستل غواړئ اړوند ستونزې پوښتنې له تاسو سره وي کولی شئ په 0 شپږ له موږ سره اړیکه ونیسئ کوم چې ستاسو د تلویزیون په مخ باندې لیدل کېږي پوښتنې را سره پرېږدئ ډاکټر صاحب موږ سره په خپرونه کې انشاءالله تاسو ته به ښې توصیې او لارښوونې ولري ډاکټر صاحب لومړی تاسو ته هم سلام ستړي مه شئ خپرونې ته ډېره مننه صافی صاحب در سره مخکې ځان خپل سلامونه نیکې هیلې لومړی و تاسو ته د شمشاد رادیو تلویزیون ټولو همکارانو او ټول لیدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې ټوله به جوړ روغ یاست او ورځ به مو تر دمه پورې ښه په خیر ډېره مننه سلامات سئ ډاکټر صاحب که راشو په خپرونه لومړی له دې را پیل کړو چې د انسان په بدن کې لومړی د پزې د ارزښت په اړه له تاسو واورو چې پزه د انسان په بدن کې څومره یو مهمه حیاتي عضو ده مننه بسم الله الرحمن الرحیم هر هغه جوړښت چې الله تعالی زموږ و بدن ته راکړی دی هر ساختمان چې ورکړی دی د هغه یو ارزښتونه شته تر ټولو لومړی ارزښت ته که راسو پزه په ښایست کې ډېر رول لري یا هم په عامه اصطلاح په طبابت کې چې موږ بولو کازموټیک کې ډېر رول لري نو دا یو تر ټولو غټ عمده ارزښت دی دوی موږ په دغه باندې فقط پوهېږو چې پزه چې ده د تنفس دپاره ده او یا یو شی چې بوی کوو د بوی د حس دپاره خو دغه دوه نظره ډېر صحیح دي نور ډېر ارزښتونه هم پزه لري چې د هغه څخه خپله د تنفس دی په بوی کې حیثیت دی همدارنګه د سر سپک ساتل دي یعنې که چیرې زموږ پزه بند دی هغه د سر مو هم څنګه دروندوالي احساس موږ لرو سر سپکوالی همدغه رقم د هوا مرطوبیت دی د هوا رطوبت دی د هوا ګرم ساتل دي او هوا ته لندوالی یا هم لندبل ورکول دي که چیرې موږ د خولې د خوا څخه حتی د نیم ساعت لپاره هم تنفس وکړو هغه دی د خولې د وچوالي موږ احساسو د ستوني وچوالي احساسو په خوله کې د بدبویي او یا همداسې د دغه احساس لرو خستګي احساس لرو خو که چیرې د پزې څخه کال 12 میاشتې هم موږ تنفس وکړو هغه دی خدای تعالی دغه دپاره جوړه کړې ده نو ارزښت خو یې ډېر زیات دی چې هر څونه خبرې پر وکړو بیا هم پر کمې دي چې د هغو څخه تر ټولو مهم چې دی هغه د هوا لندوالي او د سر سپک ساتل دي چې دغه د پزې تر ټولو یو غټ ارزښت دی چې ورکول سوی دی او بل په کازموټیک کې چې مخکې وویله چې په اصطلاح بعضې دغې یا هم د تروما د وجې څخه د ضربې د وجې څخه پزه وي او بلې خواته سوي چې هغه دی موږ بیا سنټرلایز کوو او یا هم د مخ په منځنۍ سطحه کې راولو نو خپله یعنې په کازموټیک کې هم ډېر رول لري ډېره مننه سلامات سئ ډاکټر صاحب که راشو موضوع ته ولې د پوزې بندېدل رامنځته شي د پوزې دغه لارې چې هوا پې تنفس کوو د بندېدو لاملونه تاسو یادولی شي چې ولې بنده شي ډېره ښه پوښتنه د لاملونه یې ډېر زیات لاملونه دي داسې څوک نشته چې هغه دې په اصطلاح پزه ولري او د پزې د بندش سره د نه مخامخ سوی خو بندوالی چې دی موقتي او دایمي دواړه علتونه لري موقتي زکام کېدلی شي یا هم الرژیانې کېدلی شي حساسیتونه کېدلی شي بعضې انسانان لکه څنګه چې جلد حساس وي روحا حساس وي همدا رقم د دوی فضا هم حساسه جوړه شوې نو د هوا سره حساسیت ډېر ژر شوي د یو غذا سره د یو غذا د ذایقې سره حتی دوی حساسیت ښولی شي نو همدارنګه بعضې حامله ښځې زیاتره حامله ښځې خپله هغوی دغه د پزې بندش چې په هغو کې د هورمونو سویه اضافه کیږي دغه یې هم د موقتي لاملو څخه دی
بعضې دغه د حمل یا د حمل د مخنیوي درمل چې دي چې کارېږي کنټراسپټیو چې ورته وایي دغه دواوې خپله د استروجن شیوه په بدن کې اضافه کوي. دوی هم د موقت وخت لپاره کیدای شي د پزې بندش رامنځته کړي. د فشار مریضان دي لکه ریزرفین دواوې کیدای شي خپرونه ډاکټر صاحبان هم وګوري یا هم خپل مریضان هم دغونه شیوه لري چې په دواو باندې پوه شي. ریزرفین دواوې پروپرانولول دواګانې چې هم د فشار دپاره ورکول کېږي او هم د ورختایي دپاره چې بعضې ډاکټر صاحبان ورته توصیه کوي هغه خپله کیدای شي د پزې سټپنیس او یا هم بندش رامنځته کړي. بعضې دواګانې لکه میتایل دوفا هغه خپله کیدای شي د بعضې څککو یا د بعضې سپریګانو دوامداره استعمال کیدای شي په مریض کې د پزې بندش رامنځته کړي او یو دایمي سببونه هم لري، دایمي لاملونه هم لري چې په هغو کې موږ د پزې د منځنۍ پرده لکه دا دوې شږمې چې په منځ کې سره جلا کړي دي د دوی انحراف کیدلی شي، د دوی کوږوالی کیدای شي چې مریضان د ډېر وخت لپاره د سر درد لري، د پزې بندوالی لري یا لکه دا نن چې تاسې موضوع رااخیستې ده چې د پزې غوښې یا نزل پولیپ چې موږ بولو دغه غوښې کیدلی شي چې د مریض ته د پزې دایمي بندش ورکړي. د مخاطي غشا باندې به لږ روښنایي واچوو. مخاطي غشا پړسوب یعنی لکه موږ بدن چې د خارج د خوا څخه د پوستکي په واسطه سره پوښل شوی دی په داخل پزه، خوله، سترګې، داخلي احشاوې، داخلي اعضاوې ټولې د یو نازک پوستکي چې هغه ته موږ مخاطي غشا یا مکوزا وایو د هغه په واسطه پوښل شوي. نو دا د پزې د مخاطي غشا پړسوب هم کیدلی شي چې و مریض ته څه شي ورکړي، و مریض ته د پزې بندش ورکړي. بعضې مریضان دي د پزې وچوالی لري، دایمي وچوالی لري. یو هغه د موقت دی چې په دوبي کې یا هم په دا ژمي کې په مني کې پیدا کېږي. یو دوامداره وچوالی دی چې په طبي اصطلاح موږ ورته اتروپیک رینایټس یا رینایټس شیکا وایو. دا خپله کیدلی شي چې په مریض کې د پزې بندش رامنځته کړي. یعنې یو طرف هم د پزې دا وحشي دیوال یا هم دغه دیوال او منځنی دیوال دواړه څنګه دواړه وچوالی ورکړي، یو د بل سره دوی دغه وموښلي، هغه د مریض د پزې بندش احساس کړي. نور لاملونه یې هم شته لکه د ساینسو التهاب یا سینوزایټس چې بولي. د ساینسو التهاب یې تر ټولو غټ علت کیدلی شي. نو علتونه یې ډېر زیات دي چې په د پزې غوښې چې تاسې راخیستې دي چې دا په زیاترو په بعضې انسانانو کې او دایمي ورسره یې عملیات یې نه کوي، غم یې نه خوري، تداوي یې نه کوي. پر هغه باندې به هم بحث کوو. خو دغه لاملونه وو چې ما درته وویل. دقیق مننه ډاکټر صاحب. تاسې د پوزې د انحراف یادونه وکړه. بله په دغه انحراف په رامنځته کېدو کې عوامل څه وي؟ مثلا خود سره دغه کېږي، تروما سره کېږي، یو ناروغ ضربه ویني، یا هم تاسې د دواګانو د استعمال یادونه هم وکړله. که دغې لاملونه کېدلی شي تر ټولو زیاتې کوم یو یادونه شي؟ د پزې انحراف یا د پزې د منځنۍ برخې کوږوالی چې هغه ته موږ په طبي اصطلاح DNS یا هم ډیویټډ نزل سیپټم ورته وایو. د پردې التهاب چې بعضې خلکو سره دا یو غلطه مفکوره ورسره وي، پزه مې څنګه لري، کوږوال دغه لري، غوښه لري. خو نه، غوښه نه ده، دا انحراف دی د پزې د پردې. تر ټولو اساسي لامل چې کتاب راوړی دی هغه تروما ده. ولادي شکل سره هم کیدلی شي چې په اصطلاح رامنځته شي. خو څېړنې وایي چې په 50% جګو پزو لرونکو کې هغه خلک چې جګه پزه لري، لکه په هغو کې افغانان یاد شوي دي. کتاب کې اروپایان راوړي دي ځکه چې اروپایان جګې پزې لري، افغانان یې هم لري. هغه هم کیدلی شي چې په 50% خلکو کې رامنځته شي. خو په بعضې انسانانو کې مرض ورکوي، اراز ورکوي، سردرد ورکوي، د پزې بندوالی ورکوي، د خولې وچوالی ورکوي، مګر په بعضې انسانانو کې نه ورکوي. نو هر DNS او یا هم هر د پزې انحراف چې دی که چیرې مهم سبب د سردرد او د پزې د بندش نه عملیات ته ضرورت نه لري. نو تر ټولو لوی علت چې دی دغه د پزې انحراف کوږوالی ضربه ده. هغه ضربه کیدلی شي ولادي ضربه وي. د ولادت په وخت کې که چیرې په اصطلاح ډیلیوري په یو داسې ځای کې شوي یا ولادت په داسې ځای کې شوي چې هغه د غیر مسلکي کسانو په لاس باندې شوي، په کور کې شوي یا په داسې یو لیرې ولسوالیو کې پرتو سیمو په یو داسې کلینیک کې شوي چې داسې چا چې بیخي لومړی ځلي د هغو د وجې څخه کیدای شي یا وکیوم یا سکشن چې ورته وایي کوچنی چې په راکشي بعضې وخت کې په دغه کې کیدلی شي چې دا پزه کږه شي. نور تروماګانې دي د کرکټ د وجې څخه، فوټبال د وجې څخه، جنګو د وجې څخه، د هر څه د وجې څخه کیدای شي. خو علت یې څنګه دی؟ علت یې ترومات. هو د پزې غوښه هم کیدلی شي چې دغه انحراف ورکړي، یعنې په یو طرف کې د پزې غوښه دومره زیاته شوي چې پر فشار یې راوړي د پزې په سیپټم یا هم د پزې په دغه منځنۍ پردې باندې دا یې څنګه کړي، مقابل طرف ته کږه کړي. مننه ډاکټر صاحب. د پزې د غوښې یادونه تاسې وکړله. د پزې اضافي غوښه که څه هم د انسان په بدن کې په هېڅ غړی داسې اضافه نه دی،
ولې ډېر کله بیا ځینې خلک وایي چې د پزې اضافي غوښه یا په ستوني کې مثلا تانسلونه دي د ستوني اضافي غوښه ولې په پزه کې غوښه اضافه شي یا دا رامنځته شي؟ مننه. تانسل ته موږ اضافه غوښه نشو ویلی. په هغه صورت کې ورته ویلی سو چې کله دا په مرض باندې واوړي، په تکلیف باندې واوړي، په انتاناتو باندې دا معوفه سي. هر تانسل ته موږ اضافه غوښه نشو ویلی. خپله ودې ته کتابي د ستوني پولیس هم ویل کېږي یا هم سرحدي پولیس ورته ویل کېږي. د تانسل ته د موضوع څه نه وړم، فقط یو لنډه تشریح ورکوم. د انتاناتو د هوا څخه چې کوم انتانات اخو او یا هم د خوراک د خوا څخه د تانسل چې دی هغه انتانات دوی څنګه کوي رااخلي د هغو سره مقابله کوي او بیرته څنګه کوي نهي کوي. اضافه نسو ورته ویلی. خو په هغه صورت اضافه ورته ویلی سو کله چې د دغه تانسل د وجې څخه د مریض ورځ تر بلې معافیت څنګه کېږي، کمیږي. یعنې د ده د طبي د ده د بدن د درد د ده د سردردي د هر شي لامل څنګه تانسل په هغه صورت کې ورته ویلی. خو نزل فولیف یا هم د پزې غوښه دا جلا بحث دی چې دا څنګه رامنځته کېږي. علت یې داسې دی چې خپله دا لکه ما چې مخکې وویل یاداوري مې وکړله چې مخاطي غشا او یا هم مکوزه هغوی څنګه کوي، پړسوب کوي. کله چې پړسوب وکړي دغه پړسوب څنګه کېږي؟ پړسوب یا د حساسیت د وجې څخه یا د انتاناتو د وجې څخه او یا هم کتاب وایي چې 2% هغه مریضان چې اسما یا نفس تنګي ولري د هغو د وجې څخه کېدای شي دا د پزې غوښه رامنځته شي. او یا هم 14% په اصولو کې 14% دا د پزې غوښه چې ده هغه مریضان چې اسپرین خوري. نه، اسپرین ډېر یو عامه دوا ده، کېدای شي لیدونکی هم زیاتره وپېژني. په هر دواخانه کې ستا سردرد طبي دپاره مریض اخلي. نو د هغه د وجې څخه هم کېدلی شي چې رامنځته شي مخاطي غشا پړسوب وکړي. دغه پړسوب د څه لامل کېږي؟ د دې لامل کېږي تر څو اضافه غوښه په منځ کې د پزې په منځ کې راشنه شي. نو یعنې دې ته موږ هېڅکله نارمل نسو ویلی. همیشه هر نزل پولیپ څنګه دی یو اب نارمل شکل دی. دا خدای تعالی خپله په فزیکي شکل یا هم په اصطلاح په نارمل اناټومیک یا فیزیولوژیک شکل سره یې نه دی ورکړی. دا یو پتالوژي ده، دا یو مرض دی. همیشه کوم د پزې غوښه ولیدل اضافه هغه څنګه ده؟ هغه مرض دی. هغه اناټومیک سټرکچر یا اناټومیک نورمال ساختمان دی او نسو ورته ویلی. مننه ډاکټر صاحب. ډېر کله داسې وي چې په ځانګړي ډول په دې موسم کې د ځینې خلکو یوه پزه بنده وي بله یې خلاصه وي. دغه څه مسله ده؟ ولې داسې کېږي؟ تقریبا د 40 تر 44% انسانانو کې دا د فزه چې ده خپله یو سایکل لري یا هم یو دوران لري، یو دورش لري. خدای تعالی دا بعضې عضوي چې دوی پیدا کړي په دا خاطر تر څو یوه استراحت وکړي او بله څنګه وکړي؟ کار وکړي. نو دغه یو طرف چې د نیم ساعت څخه نیولې یا د 1 ساعت څخه نیولې 2 4 ایله تر 6 ساعتو پر دوی څنګه کوي؟ کار کوي. بل څنګه کوي؟ استراحت کوي. خو استراحت یې مطلق استراحت نه دی چې دا بل طرف څنګه ده د مکمل استراحت دا هم لږ ونډه ورسره اخلي، کومک ورسره کوي. خو دا یو نارمل حالت دی. په 40% الی 44% انسانانو کې دا یو نارمل حالت دی چې ودې ته موږ په عامه اصطلاح یا په طبي اصطلاح باندې نزل سایکل ورته وایو چې د مریضانو یو طرف پزه کار کوي بل طرف یې نه کوي. دا هېڅکله مرض نه دی. دا څنګه دی؟ دا یو نورمال فیزیولوژیک یو سایکل دی چې خدای تعالی په پزې ورکړی دی چې یوه استراحت کوي، دا بله څنګه کوي؟ دا بله خپل فعالیت کوي. وروسته د 6 ساعتو څخه دا بلې ته فعالیت ور اوړي او دا بله څنګه کوي؟ مقابل طرف دا استراحت کوي. دې ته نزل سایکل وایو. زیاتره مریضان چې کله دولتي شفاخانو ته راځي په شخصي کې ډاکټر صاحبانو داسې ورته ویلي او غلطه توصیه یې ورته کړې چې ستا په پزه کې یا غوښه ده یا ستا د پزې مشکل دی یا دا دی یا دا دی، یا کېدای شي د دوی د شیبې د ټیټوالي د وجې څخه او یا هم څه ووایم دوی مریض ته وایي چې دا عملیات غواړي. نو هغه چې مریض کله موږ ته راځي نو موږ بیا دوی ته وایو چې د نیم ساعت څه نیولې 1 ساعت څه نیولې تر 6 ساعتو پورې هېڅ پروا نه کوي. یو طرف چې بندېږي دا بلې لکېږي، دا یو نارمل حالت دی. دقیق. نو داسې مننه ډاکټر صاحب. که راشو د موسم تړاو ورسره تاسې څومره یادولی شئ؟ که څه هم په دې موسم کې چې اوس بارانونه نشته دی، هوا ډېره زیاته ککړه ده، په هر 5 نفرو کې وګورو داسې یو نفر په دې ناروغۍ باندې اخته یادولی شو. د موسم تړاو تاسې څه یادولی شئ چې په کوم موسم کې دا مسله ډېره زیاته وي؟ موسم هر موسم د پزې د بندش دپاره مساعد کوونکی دی. لکه ما چې مخکې وویل چې په دوبي او یا هم په مني په سر کې د پزې وچوالی ډېر، هغه هم د پزې د بندېدو یو لامل کېدای شي. خو که چیرې زکام یا الرژي ته وراوړي هغه بیل بحث دی، هغه بیل یو جلا عنوان باندې موږ نیولی شو. په ژمي کې معلومداره ده زکام، ریزش، فلو چې بولي، کمانکول، دغه ټوله ډېرېږي. یعنې انتانات یا هم
موسمي انتانات راجمع کیږي په پزه کې، هغه د خپل حساسیت هم کیدای شي. یا د بعضې انسانانو دغه پزه دومره حساس وي چې حتی د یو ډېرې نرمې هوا سره چې هغه ډېره طبیعي هوا وي، د هغې سره لا دی دومره حساس وي چې کیدلی شي د هغې د وجې څخه هم ده ته نزل سټیفنس او یا هم د پزې بندوالی رامنځته شي. نو کیدلی شي په ژمي کې ژمی تر ټولو یا هم یخني دا تر ټولو یو غټ سبب دی د پزې د بندوالي، د پزې د بندیش. بالخصوص لوند سر وی که چیرې تاسې غواړئ چې زکام ریزش نه شي، تاسې په لندو ویښتانو سره مه بېدېږئ. د لانده سر سره تاسې هېڅکله وی مه بېدېږئ، ځکه چې انتانات په دغه وخت کې څنګه ډېر ژر لاره پیدا کوي او مریض د زکام و ریزش باعث کېږي. نو هېڅکله توصیه مې هم دا ده چې د لندو ویښتانو سره باید هېڅکله څوک بیده نه شي. نو په ژمي کې زیاتره وخت دغه د پزې بندوالی بالخصوص زکام، ریزش، فلو دغه ډېر وخت رامنځته کېږي. مننه ډاکټر صاحب که بیا هم راشم د پزې غوښې ته. د یو چا په پزه کې دغه ډول اضافي غوښه رامنځته کېدل د خانې او راز علایم داسې ښکاره واضح څه کېدلی شي تاسو څه یادولی شي؟ هر مرض چې رامنځته کېږي هغه ځان ته یو اراز و علایم لري. د پزې د امراضو اراز و علایم تقریبا د زیاتو امراضو اراز و علایم سره یو شی، خو دا نو په ډاکټر پورې اړه لري چې دی څومره تجربه لري او څومره پوهه لري. خو نزل فلیپ یا هم د پزې غوښه چې ده دا د پزې بندوالی معلومداره ده چې دا په پزه کې داخل ده. نو چې داخل شول اول اراز به چې شي، اول اراز علایم د پزې بندوالی وي. مریض به سردرد ولري. ما لکه مخکې چې په اول سر کې مو وویل د پزې په ارزښت باندې مو خبرې وکړلې چې پزه چې ده سر سپک ساتي. نو چې غوښه پکې رامنځته کېږي معلومداره د مریض ته به د سر درد هم پیدا کېږي. د سترګو دروندوالی دی، د سر دروندوالی دی، د پزې بندش دی، د علق وچوالی دی. په علق د خلق موجودیت دی چې زیاتره مریضان اواز تیره کوي، نه اواز تیره کوي. دغه شانې بوی باندې یا ډېر کم پوهېږي او یا هم هېڅ نه پوهېږي. نه بعض یو ځای یو ښه بوی او یا هم بد بوی، ټول وایي ولا ښه بوی سو یا مثال بد بوی سو. دی چې کله ښه ډېره پزه کچ کړي بیا هغه دی په پوه شي وایي زه چې شي لرمه پزه مې هغه دی اوس مې حس وکړي. او پزې غوښه کیدای شي یو طرفی او یا هم دو طرفی. که چیرې یو طرفی دا مریضان ډېر وخت تر یو ډاکټر پورې ځان نه رسوي. وینې ما لکه مخکې مې درته وویل چې فیزیولوژیک دی، هغه تر 6 ساعتو پورې یو طرف بند ویلی. خو دغه چې غوښه موجود دی په یو طرف کې دا کال 12 میاشتې دا یو طرف بند دی، دا دوم طرف ویلی. خو که چیرې دا غوښه دومره زیاتېږي او یا هم دا مقابل طرف هم دومره ورسره حساس کېږي چې دا مقابل طرف هم غوښه پیدا کوي چې موږ دې ته بایلیټرل پولیپ ورته وایو، نو کیدای شي چې په دواړو خواو کې د پزې غوښه رامنځته شي. نو اراز علایم یې د پزې بندوالی دی، د سر درد دی، د خلق موجودیت دی، په بوی باندې نه پوهېدل دي. دا ټوله د اراز علایم څخه دي. او بل وبخښئ یو شی دی چې مریض نزولالیا ورته وایي او یا هم لکه موږ چې پزه بنده کړو په غوڼېږو، نه دوی هم داسې یو غوڼوالی پیدا کوي. اواز یې خپل د نارمل حالت څخه څنګه اوري اب نارمل ته اوري. نو دغه هم تر ټولو یو غټ اراز علایم. مننه ډاکټر صاحب، تاسو په اراز علایمو کې د سردرد یادونه وکړله. طبعا چې د یو چا په سر درد شي خو د معمولی سردرد لپاره خلک ډاکټر ته نه ځي چې معاینه وکړي او دغه سردرد تشخیص کړي چې د څه له امله دی. طبعا ځي درملتون ته او یو عادي تابلیت اخلي، ګولۍ اخلي چې د سر درد ښه شي. فکر نه کوئ چې دغسې خودسره ډول درمل چې زموږ ستاسې په ټولنه کې خلک کاروي او دغه ستونزه ولري آینده کې به ورته نور مشکلات جوړ کړي؟ نو کاش کې دوی پوه شي. یو ځای لیکلي وه چې وایي هره تبه د سیپټراکزون پر کمبود باندې دلالت نه کوي. یعنې زیاتره ډاکټر صاحبان چې دا فقط یو چا تبه ولري دی سیپټراکزون ورکوي. نو هر سر درد په پرستامولو سره نه جوړېږي یا هم په هغه ګولۍ سره نه جوړېږي. همیشه که غواړې چې یو مرض د دایم دپاره ورک کړي د هغه دپاره باید تشخیص تر ټولو مهم دی. مربوطه ډاکټر ته ورسه، سر درد لري مربوطه ډاکټر ته ورسه، پزه دې هم ورسره بندېږي. معلومداره ده که چیرې سر درد لري پزه یې هم ورسره بندېږي. نو د پزې ډاکټر ته ورسه، که ډېر پوهېږي که لږ پوهېږي ښه دی تشخیص به کښېږدي، ورته ورسه ورسره کښېنه وبې ګوري. که چیرې د پزې غوښه یا د پزې یو انحراف کوږ یا هم بل څه نو هغه دې تشخیص بیا کړي، غم بې ور وخوري، دایم دپاره به جوړ شي. او دا خپل سري درمل چې دي لکه دا بعضې خلک ارنیک خوري، ارنیک پورټ دی، پرستامول دی، بل دی، دا په یو دانه په 2 دانو باندې مریض نه جوړېږي. دا به یا به د دوامداره کاري او یا به د خپل سر درد غم خوري. که چیرې ګولۍ دوامداره کار کوي ښه پوهېږي. یعنې حتی اوس عام خلک لا پوهېږي چې وایي د ډېر وخت دپاره د پرستامول کارول د اینې په
په مختلفو امراضو سبب کیږي. نو باید خپل سري درمل ونه کارول سي. هیڅ چاته مشوره نه ده چې خپل سري درمل وکاروي. مربوطه ډاکټر ته دې ورسي، تر دا 200% تیر سي، ورسي ډاکټر ته تر څو ښه تشخیص سي، تداوی یې وسي، دایمي یو علاج یې وسي. کنې دولتي شفاخانې هم زموږ ملک داسې نه دی چې مکمل ټوله پر شخصي ولاړ. دولتي شفاخانې هم لرو. یو ډاکټر ته دې ورسي، یو 2 ورځې دې رخصت واخلي، ورسي ولې ګوري، خپل علت به معلوم شي. مننه ډاکټر صاحب. دغه تشخیص او درملنې برخې ته هم بیا راګرځو. کوم ډول خلک دي چې یا ناروغۍ ته ډېر زیات مساعد دي یا پیدا کېدو چانس یې ډېر زیات دی؟ دغه اشخاص تاسې له نظره کوم ډول دي یا څوک دي چې یعنې کاندید دي دغې ناروغۍ ته چې پزې غوښې ته چې دا پکې رامنځته کېږي؟ مخکې ما وویل، اول د پزې غوښه چې ده تر اوسه پورې دقیق علت نه دی معلوم شوی چې خاص 100% یې دغه علت دی. خو نور وڅنګ ته نور علتونه دوی لري چې هغه ما لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړل، هغه خلک چې نفس تنګي لري یا هم استما لري، تقریبا 14% خلک 7% خلک و دغه مرضۍ ته دا کاندید دي چې استما ولري. خو تر اوسه پورې کاز نه انون دی، یعنی معلوم نه دی. دویم اسپرین انټولرنس دی، یا هم هغه خلک چې اسپرین اخلي او د هغو په مقابل کې انټولرنس ولري، عدم تحمل ولري. هغوی مخاطي غشا پړسوب کوي، دغه پړسوب د دې باعث کیږي تر څو په پزه کې د غوښې لامل شي. حساسیتونه دي، د بعضې خلکو پزې حساس دي، مخاطي غشا یې حساسه ده، بار بار زکام کیږي، ژر ژر زکام کیږي، ژر ژر یې پزه بهیږي، ژر ژر زکام ورته راځي. نو د هغه د وجې څخه هم مریض څنګه کیږي، د پزې غوښې ورته پیدا کیږي. بل فنګسي امراض دي، موږ فنګسي امراض هم لرو. فنګسي امراض خپله ودې ته زمینه مساعد دي تر څو څنګه سي د پزې غوښې رامنځته کړي. د بعضې سپریګانو د بعضې دغه دواګانو استعمال دی خپل پر سر باندې چې هغه هم کېدلی شي چې د پزې غوښې رامنځته کړي. خو د پزې غوښې په اطفالو کې او په کاهلانو کې، یعنې په زړو اشخاصو کې نه ډېرې واقع کېږي. او که چیرې په اطفالو کې هغه اطفال چې تازه پیدا شوي او د پزې غوښه ولرو، هغه ته بیا موږ نزل پلیپ نسو ویلی، هغه ته نو بیا موږ ویلی سو چې دی شیش لري، یو دانه لري، کیدای شي هغه یا سلیم وي یا هم خبیث وي، چې هغه نومونه زه صحیح نه بولم چې اوس یې ذکر کړم. مننه ډاکټر صاحب. څومره یې جنیټیکي مسله بولئ؟ جنیټیک هم رول پکښې لري، خو په نزل پلیپ کې رول نه لري. داسې رول لري چې یعنې لکه ما چې مخکې وویل د بعضې خلکو پزې څنګه حساس یا هم بعضې خلک حساس جوړي، زکام دپاره، ریزش دپاره، فلو دپاره، دا دپاره. نو که چیرې مور پلار په دې باندې اخته یي، معلومداره ده دا جینونه ځي، جینټیکي خواص یي و اولادو ته د اولادو سره په اصطلاح یو ځای کیږي. نو هغه دی هم ورته مساعد دي. هغه خلک چې په اصطلاح تاریخچه ولري، کورنۍ تاریخچه د استما او یا هم د نفس تنګي، کېدلی شي نفس تنګي پکښې د نفس تنګي د وجې څخه دی، یا هم انټولرنس د اسپرین چې ما وویل دا هم یو تاریخچه ولري، د هغو د وجې څخه هم کېدلی شي. نو جنیټیک هم رول لري. زیاتره موږ دغه همیشه چې موږ تاریخچه اخلو دا پوښتنه حتما کوو چې په کور کې دغه تکلیف بل څوک یا درلودی او یا یې لري که نه، دغه ډېر مهم دی. موږ دا پوښتنه کوو. مننه ډاکټر صاحب. د ماشومان یادونه وکړه، په ماشومانو کې یا ناروغي څومره بولئ؟ اوس مهال په کور دننه په افغانستان کې وضعیت ته که وګورو، دا ناروغي په کومه کچه کې ده؟ نزل پولیپ چې دی په اطفالو کې کېدلی شي چې دو طرفه رامنځته شي، یو طرفه هم کېدای شي، دو طرفه هم رامنځته شي، یعنې د پزې و دواړو خواو ته دو طرفه. په موسم پورې هم مربوط ده، په بعضې خلکو پورې هم مربوط ده. په اطفالو کې زیاتې دومره ډېر زیات هم نه واقع کېږي، خو ښې دي، بیا هم د واقع کېدو چانس یې ډېر زیات دی. نو په موسم پورې هم ارتباط لري. جنیټیکي دغه ټولې کېدلی شي چې په اطفالو کې هم امراض رامنځته کړي. په اطفالو کې په ماشومانو کې اختلاطات څه ورکولی شي ډاکټر صاحب؟ اختلاطات که چیرې په وخت هغه وخوړل شي، خو انشاءالله د اختلاط مخنیوی به وشي. خو اختلاطات یې دا دي دی کم ذهنه رامنځته کېږي، یعنې په اصطلاح د ځکه چې د تنفس که چیرې وایي هغه ریسرچونه وایي هغه خلک چې د نسبت پزې ته د خولې د خوا ډېر تنفس کوي، هغوی څنګه دي ذهني کچه یا د ځیرکتیا کچه یا آی کیو نسبت هغه خلکو ته چې د پزې د خوا اخلي تنفس کوي ډېره کم وي. نو کېدلی شي دغه کوچنیان څنګه ذهني تاخر ولري، په اصطلاح دوی د پزې بندش ولري، دوامداره کېدلی شي که چیرې د دوی سردرد هغسې دوامدار وي، نو په غټوالي کېدای شي دوی دغه د هغه عصب چې دغه بوی احساس وي هغه عصب یې فلج شي، دوی په لویوالي کې هیڅ د بوی حس ونه لري. سردرد یې کېدای شي دوامداره پاتې شي. خپله د پولیپو
شتون په پزه کې کیدای شي سینوزیټ ورکړي، ځکه چې موږ دلته سینوسونه لرو د مخ په هډوکو کې او د سر په هډوکو کې او خپله په پزه کې هم شته. که چیرې هغه ساینسونه هغه افرازات کوي، هغه دغه هوا چې موږ اخلو مرطوبوي، نو معلومدار د هغو خولې بندي مریض ته ډېر شدید سردرد ورکوي. نو دغه ټوله اراز علایم چې که چیرې مریض ورکړي نو دغه ټوله اختلاطات یعنی مریض کیدلی شي چې ډي ان اس هم ورکړي، که چیرې یو طرفه یې د کوچنیانو پزه ډېره حساسه ده او ډېره نرمه ده، که چیرې پزه لږ غوښه هم رامنځته کېږي مریض شیش ورکړي د پزې انحراف ورکړي او مریض شیش ورکړي سینوزیټ ورکړي، نو دا ټوله اختلاطات ورکولی شي د پزې غوښه چې وینې پر وخت یې دغه ونه څخه. دقیق ډاکټر صاحب که راشو د جنسیت له مخې دې ناروغۍ ته کتنه وکړو، په نارینهو کې که ښځینهو کې یاد ناروغي زیاته لیدل کېږي؟ په نارینهو کې ډېره زیاته ده، که څه هم کتاب دومره ډېر نه دي راوړي. کتاب دومره ډېر پر دې باندې بحث نه دی کړی، فقط د پزې بندیش چې دی په ښځو کې دغه ډېر زیات دی، ځکه چې لکه مخکې چې مو ویل د پزې بندیش هغه ښځې چې د ولادت په دغه کې یعنی حمل یې اخیستی په هغو کې ډېر زیات رامنځته کېږي د پزې بندیش، او هغه ښځې چې کنټراسیپټیو او یا هم د حمل ضد دواوې اخلي په هغو کې د پزې بندیش زیات. خو د پولیپ دپاره یا د پزې د غوښې دپاره کتاب داسې سپیسیفیک څه نه دي مشخص کړي چې په دا خلکو کې به په دا کې به نه وي، خو په نارینهو کې په دې خاطر زیات کیدای شي چې استما یا نفس تنګي په چا کې ډېره ده، معلومدار ده په نارینهو کې ډېره ده. نارینه د باندې د هوا سره خراب هوا سره مخامخ دي، نارینه سګریټس کوي، نارینه په اصطلاح چلمس کوي، د هر رقم غبار سره مخامخ دي، نو کیدای شي په دوی کې رامنځته شي. اسپرین لوړ فشار زیاتره په نارینهو کې ډېر زیات دي، د هغو د وجې څخه بعضې خلک اسپرین اخلي، دغه بعضې دواګانې اخلي میتال دوفا او بل نو د هغه د وجې څخه هم کیدلی شي. مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. بیا به راوګرځو د چمتو د تخنیکي همکاران وایي زو دمې ته لیدونکو تاسې را سره اوسئ، زموږ خپرونه دوام لري نو بیرته راګرځو. بیا هم سلامونه درنو لیدونکو اوریدونکو، ستړي مه شئ. تاسې له شمشاد راډیو تلویزیون د درملنې خپرونه ګورئ او اورئ. د خپرونې د نن موضوع مو د پزې بندش ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینې وختونه د یو انسان پزه بندېږي. په پزه کې اضافي غوښه څه ده، د غوښې سره باید څه ډول برخورد وشي. ډاکټر صاحب که راشو د عملیات برخې ته تاسې وړاندې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، په کور دننه په افغانستان کې د دغې د پزې د اضافي غوښې لپاره کوم ډول عملیاتونه ترسره کیږي؟ عملیات په کوم وخت کې ضرور بولئ؟ مننه. پزې غوښه که چیرې په اولین حالت یعنی اولین حالتونو کې دا رامنځته شوي او مریض پوه شي چې پزه مې بندیش کړي، د بوی په حس باندې نه پوهېږم، سر مې لږ راباندې دروند دی نه، نو په دغه وخت کې که چیرې مربوطه ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه د تداوي سره هم کیدلی شي چې مکمله ورکه شي، جوړه شي. خو تداوی چې ډاکټر صاحب دغلته د دوا د لارې تاسو دوا د لارې بله دوا د لارې څخه د خولې د خوا هم دوا ورکو او د پزې د خوا هم بعضې سټرایډ سپریګانې ورته ورکوو مریض ته چې د هغه د وجې څخه هم کیدای شي د پزې دغه بندیش مکمل ورک شي او دغه د پزې غوښه مکمل ورسره ختم شي. خو نور پروسیجرونه چې مخکې ورته کېدله پولیپیکټمي و چې اوس هم په زیاتره د افغانستان کې ورته کېږي پولیپیکټمي، یا د پزې دغه غوښه چې ده راایستل کېږي، او یا د هغه څخه وروسته نور اپریشنونه وه چې بیا په اصطلاح دا کالډویلاک به ورته وایه چې دغه ساینس به خلاصېدی، هغه غوښه چې به د هر ځای منشا اخیستې وه هغه ځای به ټوله تراشل کېدی، ایستل کېدل. خو اوس نوي میتودونه دا چې ورځ تر بلې په ټکنالوژي په هر څه کې په مخ شي، د هغې په طبابت کې هم ډېره په مخ تللې ده چې په نامه د فیس یو ماشین موږ لرو، یا هم د فیس عملیاتونه فانکشنل اندوسکوپیک ساینس سرجري چې د هغه په اساس د هغه په واسطه سره موږ کولی شو چې کمره داخلوو او د سامان په واسطه سره دغه مخاطي غشا هغه چې کوم پړسوب یې کړی دي هم مکمل موږ تراشو. کله چې مو راوتراشله مکمل د مریضي په مخ ورسره ورکېږي. خو که چیرې انټروکوانل پولیپ بیا خو نو دا بیا طبي دغه ته ځو، پولیپونه په دوه ډوله دي چې یو انټروکوانل دي او بل هم اتمویدل دي. خو که چیرې انټروکوانل هغه مکمل ختمیږي، خو د اتمویدل یا هم د اتموید هډوکي څخه کې منشا اخیستي، هغه نو بیا د دغه ماشین یا د عملیات څخه وروسته هم یا د عام خلک یې لیزري عملیات بولي، د لیزري عملیات څخه وروسته هم دوی څنګه کیږي، وروسته بیا ډېر لږ امکان لري چې دا رامنځته شي. نو تداوي یې ولې امکان نه لري؟ د دې په ملک کې دغه درې طریقې چې مو ویلې په درو سرو طریقو سره کیدلی شي چې تداوي وشي. مننه ډاکټر صاحب، ولې ډېر کله دا عملیاتونه داسې کامیاب نه دي؟ یا ته ما داسې یو وخت یو ناروغ لیدلی و چې د پزې
ځله عملیات کړی خو بیا هم په پزه کې دغه اضافي غوښه را پیدا کېدله ولې ډېر کله دا کامیاب نه وي خو ما وویله نوی میتود که چیرې په نوي میتود سره ورته وسي امکان یې ډېر کم دی چې بیا راشنه سي هغه هم په مریض پورې بیرته اړه لري چې مریض هغه دوا سمه کاروي که نه مریض ته موږ وایو چې مثال ماز تړه حساسیت چې ته د کم شي سره لري هغه مه دغه کوه نو په ده پورې اړه لري د فیس عملیات څخه وروسته خو دغه نارمل فلیپیکټومي چې ما درته وویل چې فقط موږ د مخاطي غشا په دا بعضې ځایو کې را ایستل کېږي او ایسته کېږي دا د دې امکان 100% کې شته چې دوم وارې هم دا څنګه سي راشنه سي 6 میاشتې وروسته یا 1 کال وروسته دا بیرته څنګه کېږي راشنه کېږي ځکه چې هغه بیس او یا هم هغه ځای چې د ریښه دغه کړې ده جینه راختلې د بیخه نه دی ایستل سوی د ریښې څخه دی نه دی ختم سوی نو د دې امکان بیرته لري چې دا څنګه سي راشنه سي نو په فیس باندې یا هم په نوي عصري میتود سره کولی د دوباره راشنه کېدو امکان ډېر کم دی مننه ډاکټر صاحب د پزې وراخوا د پزې د غوښې وراخوا البته د پزې کې هډوکي رامنځته کېږي اضافي د پزې هډوکي ولې رامنځته کېږي که څه هم د غوښې د رامنځته کېدو عوامل خو تاسو یاد کړل هډوکي په کوم وخت کې په پزه کې اضافي صورت نیسي هغه ته دا د پزې هډوکي په عامه اصطلاح چې ورته وایي چې رامنځته کېږي و دې ته DNS هم ویلی سو او بعضې موږ په هره شژمه کې درې توربینونه لرو توربینات ورته وایي چې توربینات هایپرټروفي ده هغه هم د حساسیت د وجې څخه یا خپل د پزې غوښه که چیرې موجودي یا ساینوزایټس چې موجودي په مریض کې د هغه د وجې څخه کېدلی شي چې دا توربیناتونه څنګه سي وپړسېږي او رامنځته سي خو هغه هم دوا په اول سر کې دوا ورته شروع کړو دوایي تداوي ورته کوو که چیرې په دوایي نه سو ایسته نو بیا عملیات ورته کوو نو DNS ته هم عام خلک د پزې هډوکي وایي چې هغه مورزاده په هر انسان کې شته خو دا چې دی کوږوالی کوي د هرې وجې څخه هغه جلا دی خو توربیناتونه لرو هغه د حساسیت د وجې د پولیپو د وجې او د ساینوسو د التهاب د وجې څخه کېدلی شي چې رامنځته سي چې هغه بیا موږ توربینکټومي ورته کوو او یا هموکوټومي بعضې وخت د مخاطي غشا فقط ایسته کوو نور توربین دغسې پرېږدو نو دغه ته دغه وایي مننه ډاکټر صاحب د پزې په تړاو باندې یوه بله پوښتنه مهمه هغه دا چې ډېر کله خودسره د یو چا له پزې خودسره وینه راځي حتی دا چې تروما یې نه وي لیدلي ضربه یې نه وي لیدلي خو ولې په خپل سر له پزې وینه جاري کېدل دا څه ډول ناروغي بولئ د پزې خپل پر سر باندې د وینې جاري کېدل هم علتونه یې ډېر زیات دي د پزې وچوالی دوامداره وچوالی رامنځته کېږي یا په کتاب کې یو علت لیکلی دی چې دغه د ګوتې د نوک بعضې خلک د نوک یې څنګه هم ډېر تیري او هم ډېر باریز په پزه کې ټوله ورځ ګوتې وي د هغه د وجې څخه هم کېدلی شي بعضې انسانانو چې هغه ته وازو موټور رینایټس وایي په طبي اصطلاح باندې دا د پزې شریانونه ډېر څنګه سوي پړسېدلي ډېر په فشار سره راغلي ډېر فشار لري د هغه د وجې څخه هم کېدای شي خو نور د هوا تاثیرات هم لري یعنی په ګرمۍ کې هم زیاتره انسانان په لمانځه باندې ولاړ دي لمونځ کوي یو دم سلام وګرځي ولاړ شي چې دي دته اپسټاکس رامنځته شوي نه دې ته طبي اصطلاح څنګه د اپسټاکس ده د هغه د وجې نور د فشار لوړوالی د وینې د غوړ لوړوالی په اصطلاح د ډېر علتونه لري چې د هغو څخه چې ډېر رامنځته کېږي د پزې وچوالی دی د فشار زیاتوالی دی نو دغه هغه علتونه دي چې رامنځته مننه ډاکټر صاحب که راشو د تشخیص او درملنې برخې ته څه ډول شونې دي هغه د اپسټاکس یا هم دغه د پزې د وینې بهېدو دپاره درملنه لکه په هر مرض کې موږ اول باید د هغه علت پیدا کړو کله چې مو علت پیدا کړي علت یې تداوي که دی خپل ورسره سمیږي اپسټاکس یا د پزې وینه بهېدل چې دي دا مرض نه دی چې وایي پلانی دغه مرض لري چې پزې وینې کېږي مرض په بل ځای کې دی فقط دا چې دی یو عرض دی پزې وینې کېږي مریض یا په پزه کې غوښه لري مریض یا د پزې وچوالی لري مریض یا د پزې د انحراف کوږوالی لري دغه انحراف لري د پزې او یا هم مریض لوړ فشار لري بعضې دواګانې دي د هغو د ورکړې سره کېدلی شي څنګه شي فشار ډېر لوړ شي او د پزې خون رامنځته شي نو که چیرې علت یې معلوم شي او وروسته تداوي ورته وشي ډېر ښه دی خو د عامو خلکو دپاره مې توصیه دا ده که چیرې پزې وچوالی لري په ساده واسلینګو سره نور ملهمونه څه کړي په ساده واسلینګو سره هم کولی شي دوی د وچوالي څنګه کړي د منځه یوسي یا غوړ څاڅکي ستا شل دېرش افغانۍ بازار کې په هر ځای کې پیدا کېږي هغه ور واچي او د پزې دغه وچوالی ختم کړي نور د ویټامینو کموالی ویټامین بي کموالی ویټامین سي کموالی د دغه ویټامین کې کموالی دغه ټوله کېدلی شي د پزې
خونریزي رامنځته کړي. ډېره مننه. سلامات څنګه ډاکټر صاحب، په وروستیو کې به لیدونکو اورېدونکو ته لنډ پیغام ورکړو. سپارښتنه مو څه ده؟ مننه. سپارښتنه مې ورته دا ده، زیاتره مریضان، اول خو مریض باید همیشه چې و ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، دی باید خپل په مریضي باندې دومره یو پوهه آګاهي ولري چې زه دغه تکلیف لرم و چا ته ورسم، و کوم مربوطه ډاکټر ته ورسم. پزه مې بندېږي مګر پښې مې هم درد ورسره کوي، نو زه د پښو ډاکټر ته نه بلکې د پزې ډاکټر ته ورسم، ځکه چې پزه مې بندېږي. او ډاکټر صاحب ته مې توصیه دا ده چې که چیرې مریض درته راځي، تشخیص دې کوي، تداوي یې ته مه کوه، مربوطه ډاکټر ته ور واستوه تر څو تداوي هغه وکړي. نو هغه دی چې بیا څنګه رامنځته کېږي، مس ډیاګنوز هم رامنځته کېږي. یو مریض یې وایي دومره نقصې مې کړي دي، هغه دی چیرې روان یې، مخ پر پردي ملک باندې روان یې، تداوي یې ټوله پردي ملک کې، وایي زه خپل په ملک کې ډاکټر نه لرم. ډاکټر سته لیکن ته نه یې ورغلی. که چیرې ته ورسې، کېدلی شي چې ستا تشخیص په سم ډول سره وشي او تداوي دې هم سمه وشي. او ډاکټر صاحب ته مې توصیه دا ده چې که چیرې مریض درته راغی، خپل د مسلک دې نه و، نو هیله مې دا ده چې مریض چا ته واستو، مربوطه و ډاکټر ته واستو، هغه دی چې انشاءالله تشخیص او تداوي به په درست وخت باندې سوي او مریض به هم خوشحاله، ډاکټر به هم خوشحاله. ډېره مننه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب چې خپرونې ته راغلئ، زموږ دعوت ته مو ومنئ. ډېره مننه. ستاسو هم خوشحاله اوسئ. سلامات اوسئ. درنو لیدونکو او اورېدونکو، له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه چې په خپرونه کې مو تر دا سره ملتیا وکړه. زموږ د نن ورځ لپاره روانه درملنه خپرونه همدومره وه، همدلته پای ته رسېږي. تر بیا راتګه مو په لوی الله سپارم. خیر چلند. له لیدلو مو مننه.